سلامونه ملګرو. نن بیا هم راغلی یم د یوې نوې ویډیو سره چې څنګه کولی شو چې یو نوی نظم لپاره ټمپلیټ یا هم د سندرو لپاره یو نوی ټمپلیټ جوړ کړو، نوی ایډیټینګ لکه څنګه چې تاسو دغه کتلی شئ ملګرو. زه دغه ټمپلیټ درته پلی کوم ملګرو. ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته نوی ټمپلیټ جوړ کړو یا نوی نظم لپاره یا هم د سندرې لپاره. نو ملګرو په دغه ویډیو کې درته سټیپ بای سټیپ ټوله طریقه ښیم. نو د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل ټیچ عمر سکلز که نوي یاست نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په ټایم در ورسوي. نو ملګرو تاسو به ما دغه ټمپلیټ چې دی په خپل ټلیګرام چینل کې درکړی وي، کولی شئ هغه ځینه ډاونلوډ کړئ او د دغه ټلیګرام چینل لینک به چې دی ملګرو تاسو ته په یوټیوب کې د دې ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي. را به شئ ملګرو چې کله مو هغه ډاونلوډ کړه بیا به راشئ په دغه انشاټ باندې وکلیکئ. چې کله مو په انشاټ باندې کلیک کړه دلته به لږ انتظار ورته وکړئ، بیا به راشئ په دغه ویډیو باندې وکلیکئ. چې کله مو ویډیو ووهه بیا به راشئ په دغه نیو باندې وکلیکئ. چې کله مو نیو ووهه ملګرو دلته به تاسو هغه ټمپلیټ راواخلئ کوم ټمپلیټ چې ما تاسو ته درکړی وو. مثلا زه راځم هغه ټمپلیټ وهم بیا راځم په دغه ټیک مار علامه باندې ورته کلیک کوم. چې کله په ټیک مار علامه باندې کلیک کړم ملګرو هغه ټمپلیټ چې دی موږ راواخیست. اول به راشئ د دې نه به د خپل اواز کټ کړئ، دغه کوم اواز چې لري ملګرو دا به دغسې ترې کټ کړئ. بیا به راشئ په دغه ټیک مار علامه باندې وکلیک کړئ. چې کله مو ټیک مار علامه باندې کلیک کړو بیا به راشئ په دغه موزیک باندې وکلیک کړئ. دلته به یو موزیک ورته انتخاب کړئ، هر رقم ته که سندره غواړئ یا هم که نظم غواړئ، که هر رقم ته ټمپلیټ تاسو غواړئ چې پرې ولګوئ یا هم د ویډیو نه کوم موزیک راواخلئ پرې لګوئ، هغه هم تاسو کولی شئ چې راواخلئ او پرې ولګوئ. مثلا زه راځم دلته یو ټمپلیټ ګورم ملګرو، یو نظم ګورم. مثلا زه راځم ملګرو دغلته یو نظم ګورم هغه پرې لګوم. مثلا دغه نظم دی نعت دی ملګرو، دغه زه پرې لګوم. راځم په دې ټیک مار علامه باندې کلیک کوم. چې کله په ټیک مار علامه باندې کلیک کوم دلته ګورئ ملګرو اوس راځو ملګرو دې کې عکس لګوو. چې څنګه کولی شو دې کې عکس ولګوو. را به شئ ملګرو د عکس لګولو لپاره به دغه ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. چې کله مو ټیک مار علامه ووهو ملګرې دغه ټیک مار علامه ګورئ دا به ووهئ. بیا چې کله مو ټیک مار علامه ووهه دلته به راشئ په دغه پي آی في په ده باندې به کلیک کوئ. په دې باندې چې کله کلیک کړئ دلته به راشئ په دغه فوټ آپشن باندې به کلیک کوئ. دلته به یو داسې عکس راواخلئ چې د هغې بیکګراونډ کټ وي. زه راځم یو عکس ورته اخلم ملګرو. ملګرو زه دغه عکس راخلم د دې ټمپلیټ چې دی کټ دی یعنې بیکګراونډ یې کټ دی. نو را به شئ ملګرو دا به دغسې غټ کوئ. چې کله مو غټ کړه بیا په دې کونج کې کېږدئ. بیا به راشئ ملګرو په دغه ګورئ ملګرو په دغه آپشن باندې به کلیک کړئ، دغه ویډیو باندې اینډ باندې به کلیک کړئ او دا ویډیو تر اخره به ورسیږي ملګرو. چې کله ورسېده بیا به راشئ په دا ټیک مار باندې کلیک کړئ. دلته ګورئ ملګرو دغه ویډیو چې دا ټمپلیټ چې دا 20 ثانیې دی. تاسو کولی شئ دغه تېره ویډیو وګورئ، هغې کې ما درته د غټې ویډیو جوړولو چې یعنې طریقه ښودلې وه. راځئ په دې جمع باندې کلیک کوئ یعنې ټمپلیټ به 2 MP دلته راخلئ ورته اډ کوئ به ملګرو. مثلا زه راځم په دغه ټمپلیټ راخلم 2 MP دغه ګورئ ملګرو دلته اضافه شو یعنې ویډیو 40 ثانیې شو ملګرو. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې له دې نه غټه ویډیو هم جوړه کړئ ملګرو. نو ملګرو بیا راشئ ملګرو په دغه ایکسپورټ باندې کلیک کړئ. بیا په دغه ایکسپورټ باندې کلیک کړئ. چې کله په ایکسپورټ باندې کلیک یعنې دلته اوس تاسو ویډیو چې دا ګالري ته اتوماتیک ډاونلوډېږي. نو ملګرو دغه زموږ د نن ورځې ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لازمي لایک کړئ او زموږ چینل ټیچ عمر سکلز در سره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په ټایم در ورسیږي. نور په الله سپارم د خدای په امان.